محمد اشرف غنی افغان ولس ته ویلي چې د هیواد د آبادۍ لپاره یو موټی شي. سلامونه ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د افغانستان د پرضدلي جمهوریت نظام ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په مناسبت د مبارکۍ ویلو ترڅنګ له افغان ملت نه غوښتي چې د یووالي فکر او ګډ کار له لارې د هیواد د آبادۍ لپاره یو موټی شي. ښاغلي محمد اشرف غنی هم دغه راز حاجیانو ته د اسلامي فریضې مبارکي ویلې او غوښتنه یې ترې کړې چې د غازي مظلوم ولس مسلمانانو او افغانانو لپاره دعاوې وکړي. د نوموړي په وینا اسلامي نړۍ د مهال په دریو بېلابېلو وضعیتونو کې ده. ځینې ملتونه په چټکۍ پرمختګ کوي، ځینې متزلزل او ځینې نور بیا له نړۍ شاته پاتې شوي دي. نوموړي افغانان هڅولي چې د وروسته پاتې کېدو پر ځای باید د تحول لار ته روان شي. د افغانستان مخکني ولسمشر محمد اشرف غني زیاته کړې چې افغانستان له جدي ستونزو سره مخ دی او نړیوال وضعیت په ځانګړې توګه کډوالۍ د اندېښنې وړ دی. محمد اشرف غني وایي چې د امریکا، اروپا او نورو هیوادونو لخوا د افغان کډوالو ایستل یوه جدي ستونزه ده. محمد اشرف غني افغان ولس ته په خپل پیغام کې هیلهمندي ښودلې او زیاته کړې ده د تیارې له هرې شپې نه وروسته روڼ سهار راځي. نوموړي د حضرت ابراهیم له پیغام نه د سولې، امن او د معصومو انسانانو د وژنې د بندېدو یادونه کړې او ویلي دي چې دغه ارزښتونه باید د افغانانو د راتلونکي تګلاره وي. ښاغلي محمد اشرف غني پر افغان ولس غږ کړی چې د شخصي فکر پر ځای د لا ګډ فکر، اجماع او ملي تدابیر څخه کار واخلي او په وینا یې دا د یوه دولت اصلي دنده او خدمت دی. ښاغلي اشرف غني هم دغه راز له افغان ولس غوښتي چې د معاصر افغانستان د 300 کلیزې د جوړېدو په موخه د یووالي، تفاهم او برابرۍ روحیه ژوندی وساتي. نوموړی وایي چې هیلهمند یم چې افغانستان به په 2040 کال کې د افغانستان 300 کلیزه به د یو واحد، متحد، خپلواک او آباد افغانستان د بریان منځنه وي. د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني زیاته کړې، زه ځان ته څه نه غواړم مګر افغانستان ته هر څه غواړم. د اختر په مناسبت د افغانستان د جمهوریت نظام وروستي ولسمشر له افغانانو غوښتي چې زړونه سره یو کړي، لاسونه سره ورکړي او دا خاوره چې د نیکونو په وینو ګټل شوې ده د ټولو ګډ کور وګرځوي.